يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو معززو ورونو خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی دې وکړي چې روغ رمټ اوسئ، صحت مو ښه وي، الله تعالی دې ستاسو طاعت او عبادت قبول کړي، او الله دې وکړي چې د روژې مبارکه میاشت چې اوس نیمایي کې من قرار لرو تاسو باندې په خیر او طاعت او عبادت کې تیره شوي. نن د کابل ښار په 11مه ناحیه کې یو چې دلته مو 25 کورنیو ته، هرې کورنۍ ته 7 قلمه خوراکي توکي چې په تصویر کې لیدل کېږي مرسته راوړې. په دې کورنیو کې کونډې، نابینایان او معلولین شامل دي. د افغانستان هر کونج او هر ګوټ ته چې لاړ شي دغسې دردونه دي، فقر دی، بیچارګي ده. په دې کې ډېرې کورنۍ وي چې ماښام ته حیران وو چې روژه ماتی به څه شي سره کوي، خو الحمدلله موږ وشو کولی چې د 3 ورونو مرسته دوی ته راوړو. که چیرې تاسو هم دغسې ثواب ګټل غواړئ او د ټولنې تر ټولو مستحق خلک ستاسو د مرستو نه مستفید شي، نو انشاءالله احساس خیریه مو ستاسو په خدمت کې ده. د کابل په شمول د افغانستان هر ولایت او هر کلي ته او ولسوالۍ ته موږ ستاسو مرستې رسولی شو. الله تعالی دې دغه ورونو نه قبول کړي چا چې مرسته کړې، او الله تعالی دې د دغې ملت د بیچاره ملت باندې رحم وکړي، او الله تعالی دې موږ ټول د خپلو خزانو نه خودکفا وګرځي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام، ربي تقبلنا يا ربي، بلغنا رمضان 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 يا حبيب، رمضان ليتك